بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. او له اهل کتابو سره بحث مکوي مگر په غوره ډول پرته له هغو خلکو چې له هغو څخه ظالمان وي او هغو ته ووایي چې موږ ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې هم چې موږ ته لیږل شوی دی او په هغه کتاب باندې هم چې تاسې ته لیږل شوی و. زموږ خدای او ستاسې خدای ایکي یو دی او موږ مسلمانان یعنی د هغه د فرمان منونکي یو. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ای پیغمبره مونږ په همدې ډول تا ته کتاب نازل کړی دی له دې کبله هغه خلک چې مونږ هغو ته مخکې کتاب ورکړی وو اوس هغوی په ده باندې ایمان راوړي او له دغو خلکو یعنې مشرکانو نه هم زیاتره په ده باندې ایمان راوړي او زمونږ له آیاتونو نه یوازې کافران منکریږي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ای پیغمبره تا له دې نه مخکې کوم کتاب نه لوست او نه دې په خپل لاس سره لیکه که داسې وای نو باطل پرستان په شک کې لوېدلی شول. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. په اصل کې دا روښانه نښانې دي د هغو خلکو په زړونو کې چې هغو ته علم ورکړ شوی دی او زموږ له آیاتونو څخه نه منکریږي مګر هغه کسان چې ظالمان دي. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. دغه خلک وایي چې ولې په دغه سړي باندې د پروردګار لخوا نښانې نازلې نه شوې وای نښانې خو له الله سره دي او زه یوازې خبردار ورکوونکی یم په ډاګه څرګنده. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. او آیا د دوی لپاره دغه نښانه کافي نه ده چې موږ پر تا باندې کتاب نازل کړ چې دوی ته په لوستلو اورول کیږي؟ په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره رحمت او نصیحت دی چې ایمان راوړي. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ای پیغمبره وای چې زما او ستاسې په منځ کې الله د شاهدۍ لپاره کافي دی. هغه په آسمانونو او ځمکه کې په هر څه باندې پوهیږي. کوم کسان چې باطل مني او په الله باندې کافر کیږي همغوی په زیان کې لویدونکي دي. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم
بغتة وهم لا يشعرون. دغه خلق له تا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي. که یوه نیټه ټاکل شوې نه وای نو پر دوی به عذاب راغلی وای او یقیني ده په خپل وخت به په ناڅاپي توګه هغه راشي، په داسې حال کې چې دوی به خبره هم نه وي. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. دوی له تا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي، په داسې حال کې چې دوزخ دغه کافران محاصره کړي دي او دوی ته به معلومه شي په هغه ورځ چې عذاب دوی له پاسه هم ونغاړي او له پښو لاندې نه هم، او ووایي چې اوس د هغو عملونو خوند څه کوي چې تاسې کول. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ای زما مؤمنو بندگانو، زما زمکه پراخه ده، نو تاسې همدا زما بندگی وکړئ. هر ساکښ د مرګ د خوند څکونکی دی، بیا به تاسې ټول همدا زما لوري ته راوګرځول شئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، هغوی به موږ د جنت په لوړو دنګو ماڼیو کې استوګن کړو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. څه غوره اجر دی د عمل کوونکو لپاره. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. د هغو کسانو لپاره چې هغوی صبر کړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. څومره ژوندي ساکښان دي چې خپل روزي په شا بار کړې نه ګرځي، الله هغوی ته روزي ورکوي او ستاسې روزي رسانه هم همغه دی، هغه هر څه اوري او پوهیږي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. که ته له دغو خلکو نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي او لمر او سپوږمۍ چا رام کړي دي، نو ارومرو به ووایي چې الله، بیا نو دوی له کوم لوري غولول کیږي؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. مغه الله دی چې له خپلو بندګانو څخه چې چاته یې خوښه شي روزي یې پراخوي او چاته یې چې خوښه شي تنګوي. په باوري توګه الله په هر څه پوهېدونکی دی. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. او کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې چا له اسمانه اوبو ورولې او د هغو په وسیله یې مړه ځمکه ژوندۍ کړه،
نو دوی به ارومرو وایي الله. ووایه ثنا ستاینه الله لره ده، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. او دغه د دنیا ژوند هیڅ نه دی مګر یوه لوبه او زړه خوښونه. د اصلي ژوندانه کور خو د آخرت کور دی. کاش کې دغه خلک پوهېدلی. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. کله چې دغه خلک په کشتۍ کې سپریږي نو د الله نه په خالص اعتقاد سره دعا غواړي. بیا کله چې هغه دوی ژغوري وچې ته یې راولي نو ناڅاپه دوی بیا په شرک کولو لاس پورې کړي تر څو چې د الله په ورکړي نجات باندې د هغه د نعمت کفران وکړي او د دنیا ژوندانه خوندونه واخلي. ښه ده ډېر ژر به دوی ته څرګنده شي. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آیا دوی نویني چې مونږ یو له امن څخه ډک حرام پیدا کړی دی په داسې حال کې چې د دوی خوا او شا خلک تښتول کیږي؟ آیا بیا هم دا خلک باطل مني او د الله د نعمت ناشکري کوي؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي یا حق ته د دروغو نسبت وکړي چې کله هغه ته راوړل کیږي. آیا په دوزخ کې د کافرانو لپاره هستوګنځی نشته؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. کوم کسان چې زمونږ په خاطر مجاهده وکړي هغو ته به مونږ خپلې لارې وروښیو او په باوري ډول الله د نیکو کارانو ملګری دی. د الروم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 13مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 80 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الف لام میم. رومیان یعنی د روم امپراتوري په نږدې هېواد کې مغلوبه شوې ده او له خپل دغه مغلوبوالي نه وروسته به په څو کلونو کې دننه هغوی برلاسي شي. یوازې د الله واک دی مخکې هم او په وروسته کې هم
او هغه به هغه ورځ وي چې مسلمانان خوشحالي وکړي د الله په بخل شوي بری باندې. الله مرسته په برخه کوي چاته چې خوښه شي او هغه برلاسه او رحم لرونکی دی. دا وعده الله کړې ده. الله هیڅکله له خپلې وعدې څخه تخلف نه کوي، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. خلک یوازې د دنیا د ژوند په ظاهري اړخ باندې پوهیږي او له آخرت نه په خپله همغوی غافل دي. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا هغوی کله په خپل ځان کې غور او فکر نه دی کړی؟ الله ځمکه و اسمانونه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په حقه او د یوې ټاکلې مودې لپاره پیدا کړي دي، خو زیاتره خلک د خپل پروردګار له ملاقات نه منکر دي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او آیا دغه خلک کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی ته د هغو خلکو عاقبت په نظر ورغلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ هغوی له دوی نه زیات قوي وو، هغوی ځمکه ښه سپړلې وه او هغه یې دومره ودانه کړې وه چې دوی هغومره نه ده ودانه کړې. هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو نښانو سره راغلل، نو الله خو پر هغو باندې ظلم کوونکی نه و، خو هغو خپله په خپل ځان ظلم کاوه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. په پای کې د هغو خلکو عاقبت چې بدی یې کړې وې ډېر بد شو، ځکه چې هغو د الله آیاتونو ته د دروغو نسبت کړی او په هغو پورې ملنډې وهلې. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. همدا الله د هستونې پیل کوي، بیا به همغه د هغې اعاده کوي، بیا به د همغه لوري ته تاسې ورستانه شئ. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت برپا شي، په هغه ورځ به مجرمان حق پک پاتې شي. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. د هغو پانګیرل شوو شریکانو کې به هیڅوک د هغو سپارښتګر نه وي او هغوی به له خپلو شریکانو څخه منکر شي. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. په کومه ورځ چې هغه ساعت برپا شي، په هغه ورځ به ټول انسانان په بیلابیلو ډلو ویشل شي. فأما
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به په یو باغ کې خوشحاله وساتل شي. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه او زموږ ملاقات دروغ ګڼلی دی هغوی به په عذاب کې حاضر کړی شي. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. نو الله په بیګا او سبا کې په پاکي یاد کړی، یعنی د ماښام مالی او سهار مالی. په اسمانونو او ځمکه کې د همغه لپاره ثنا ستاینه ده او د هغه تسبیح وکړئ مازیګر او کله چې پر تاسې د ماسپښین وخت راځي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هغه له مړي نه ژوندی راباسي او له ژوندي نه مړی راباسي او ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي. په همدې توګه به تاسې هم د مرګ له حالت نه راویستل شئ. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. د هغه له نښانونه دا ده چې هغه تاسې له خاورې څخه پیدا کړئ نو تاسې بشر یاست چې په ناڅاپي ډول په ځمکه کې خورېږئ. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او د هغه له نښانو څخه بله دا ده چې هغه ستاسې لپاره همدا ستاسې له جنس نه میرمنې پیدا کړي تر څو چې تاسې له هغو سره آرام ترلاسه کړئ او ستاسې ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه. په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې غور او فکر کوي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. او د هغه له نښانو څخه د اسمانونو او ځمکې پیدایښت او ستاسې د ژبو او ستاسې د رنګونو بېلابېل والی دی. په باوري ډول په دې کې د پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. او د هغه له نښانو څخه د شپې او ورځې ستاسې ویده کېدل او ستاسې د هغه د فضل لټول دي. په باوري توګه په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې په غور سره اوري. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
او د هغه له نښانو څخه دا ده چې هغه تاسې ته د برېښنا ځلا درښیي له ویرې سره هم او له تمې او امیدوارۍ سره هم او له اسمانه اوبه وروي بیا د هغو په وسیله ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. او د هغه له نښانو څخه دا ده چې اسمان او ځمکه د هغه په حکم ټینګ دي. بیا څنګه چې هغه تاسې ته له ځمکې نه بلنه درکړه فقط په همدې یوه ناره به تاسې په ناڅاپي ډول راووځئ. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څوک دي د هغه بندگان دي ټول د همغه د فرمان تابع دي. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هماغه ذات دی چې د هستونې پیل کوي بیا به همغه د هغې اعاده وکړي او دا د هغه لپاره لا زیاته آسانه ده. په اسمانونو او ځمکه کې د هغه صفت تر ټولو لوړه دی او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هغه تاسې ته په خپله همدا ستاسې له ذات نه یو مثال راوړي. آیا ستاسې له هغو غلامانو څخه چې ستاسې په ملکیت کې دي ځینې غلامان داسې هم شته چې زموږ په درکړای شوي مال او شتمنۍ کې له تاسې سره مساوي برخوال وي او تاسې له هغو نه همغسې وویرېږئ لکه څنګه چې په خپلو منځو کې له خپلو سیالانو نه وویرېږئ. په دې ډول موږ آیاتونه څرګند وړاندې کوو د هغو خلکو لپاره چې له پوهې نه کار اخلي. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. خو دغه ظالمان بې پوهې او ادراکه په خپلو انګېرنو پسې خوځېدلي دي. اوس څوک هغه چاته لاره ښودلی شي چې الله هغه ګمراه کړی وي د دغسې خلکو خو هیڅ مرستندوی نشي پیدا کېدلی. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نو ای پیغمبره له خپلو پیروانو سره دې په یو لوري کېدو سره خپل مخ د دغه دین خواته برقرار وساته. پر هغه فطرت محکم شه چې پر هغه باندې الله تعالی انسانان پیدا کړي دي. د الله جوړ کړی ساختمان نشي بدلیدای. همدغه بیخي سم صحیح دین دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
كل حزب بما لديهم فرحون. ټینګو سي په دې خبره باندې د الله لوري ته رجوع کوونکي او له هغه نه وویریږي او لمونځ قایم کړي او مه کېږئ له هغو مشرکانو څخه چې هغوی خپل دین بیل کړی دی او په ډلو ویشل شوي دي او له هرې یوې ډلې سره چې څه دي په همغې کې هغه خوشحاله ده. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. د خلکو حال دا دی چې کله هغوی ته تکلیف رسیږي نو د خپل پروردګار لوري ته په رجوع کولو سره هغه بولي. بیا کله چې هغه د خپل رحمت یو څه خوند په هغو باندې څکي نو په ناڅاپي ډول له هغو نه ځینې خلک په شرکولو لاس پورې کوي تر څو چې زموږ د کړي احسان ناشکري وکړي. ښه نو مزې چرچې وکړئ ډېر ژر به در معلومه شي. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. آیا مونږ کوم داسې سند او دلیل پر دوی باندې نازل کړی دی چې د هغه شرک په رښتینولۍ باندې شاهدي وایي چې دوی کوي؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. کله چې موږ په خلکو باندې د رحمت خوند څکونو هغوی ور باندې ویاړیږي او کله چې د هغوی له خپلو کړو وړو نه پر هغوی باندې بلا راځي نو یو څه ناڅاپه هغوی ناامیده کیږي. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آیا دغو خلکو نه دي لیدلي چې همغه الله روزي پراخوي چاته چې خوښه شي او تنګوي چاته چې خوښه شي؟ په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې ایمان راوړي. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نو اے مومنه خپلوان ته د هغه حق ورکړه او مسکین او مسافر ته د هغه حق ورکړه. دا کړنلاره د هغو خلکو لپاره ډیره غوره ده چې د الله خوښي غواړي او همغوی فلاح موندونکي دي. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کوم سود چې تاسې ورکوي تر څو چې د خلکو په مالونو کې په ګډېدلو سره هغه زیات شي د الله په نزد هغه نه زیاتیږي او کوم زکات چې تاسې د الله د خوښۍ ترلاسه کولو په اراده ورکوي د همغه ورکوونکي په حقیقت کې خپل مال زیاتوي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء
سبحانه وتعالى عما يشركون. همدا الله دی چې تاسې پیدا کړی، بیا یې تاسې ته روزي درکړه، بیا به هغه تاسې ته مرګ درکړي، بیا به هغه تاسې ژوندي کړي. ستاسې لانګېرل شوو شریکانو څخه کوم یو داسې شته چې له دغو چارو څخه کومه یوه هم وکړي؟ پاک دی هغه او ډېر لوړ اوچت دی له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. په وچه او لمده کې فساد برپا شوی دی د خلکو د خپلو لاسونو په عملونو سره، تر څو چې په هغو باندې د هغو د ځینو عملونو خوند وڅکي، ښایي چې هغوی راوګرځي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې په ځمکه کې وګرځئ، وګورئ چې د مخکې تېرو شوو قومونو عاقبت څه شوی دی؟ له هغو نه زیاتره مشرکان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. نو ای پیغمبره، خپل مخ په کلکه د دغه ریښتوني دین لوري ته برقراره کړه، مخکې له دې چې هغه ورځ راشي چې د هغې مخنیوی په هیڅ صورت د الله لخوا نشته دی. په هغه ورځ به خلک تیت پرک یو له بله بیل شي. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. څوک چې کافر شوی دی د هغه د کفر وبال پر همغه باندې دی، او کوم خلکو چې نیک عمل کړی دی هغوی د خپل ځان لپاره په جنت کې ځایونه برابروي، تر څو چې الله ایمان راوړونکو او نیک عمل کوونکو ته په خپل فضل سره مکافات ورکړي. دا باوري ده چې هغه کافران په هیڅ ډول نه خوښوي. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. د هغه له قانونه دا ده چې هغه زیری ورکوونکي بادونه لیږي او له خپل رحمت نه ستاسې د مستفید ګرځولو لپاره او د دې غرض لپاره چې کښتۍ د هغه په حکم وچلیږي او تاسې د هغه فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شئ. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. او موږ له تا څخه مخکې پیغمبران د هغو قوم ته ولیږل او هغوی له روښانه نښانو سره هغوی ته راغلل، بیا چې چا جرم وکړ له هغو نه موږ غچ واخیست او پر موږ دا حق و چې موږ له مؤمنانو سره مرسته وکړو. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله
فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. همدا الله دی چې بادونه لیږي او هغه وریځې راپورته کوي، بیا هغه دغه وریځې په آسمان کې څنګه چې خوښه شي خوروي او برغنډې ویشي. بیا ته وینې چې د باران څاڅکي له وریځې نه راورېږي. دغه باران چې کله الله پاک له خپلو بندګانو نه په چا باندې غواړي ویوروي، نو هغوی په ناڅاپي ډول خوښیږي او خوشحالي کوي، په داسې حال کې چې هغوی د باران له نازلېدلو نه مخکې ناامیده کېدل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ګوره د الله د رحمت نښانې چې مړه ځمکه هغه په څه ډول راژوندی کوي. په یقیني توګه هغه د مړو ژوندي کوونکی دی او هغه په هر څه باندې قادر دی. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. او که موږ داسې باد ولیږو چې د هغه په اثر هغوی خپل کوښتونه مړاوي ژیړ ومومي، نو هغوی کفر غوره کوي. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ای پیغمبره، ته مړي نشي اورولای، نه هغو کڼو ته خپل غږ اورولای شي چې شا اړوي روان وي. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نه ته په فکر وړاندلو ګمراهۍ نه راویستلی شي، نه هغو ته سمه لاره ښودلی شي. ته خو یوازې همغو ته اورولای شي چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او مننې ته یې سر ټیټوي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله پاک هغه ذات دی چې تاسې د کوچنیتوب په کمزورې بڼه پیدا کړئ، بیا له هغې کمزورۍ نه وروسته یې تاسې ته قوت وروباښه، بیا له هغه قوت نه وروسته یې تاسې کمزورۍ او زوړوالي ته ورسولی. هغه چې هر څه غواړي پیدا کوي، هغه په هر څه پوهېدونکی، په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. او کله چې هغه ساعت برپا وي، نو مجرمان به د قسمونو په خوړلو سره ووایي چې موږ له پوره یو ساعت نه زیات نه یو ځنډېدلي. په همدغه ډول هغوی د دنیا په ژوندانه کې له حق نه اړولي ګرځېدل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. حکم کسان چې له علم او ایمان څخه مستفید ګرځول شوي دي، هغوی به ووایي چې د خدای په لیکنه کې خو تاسې د حشر تر ورځې پورې په مودو ځنډېدلي. اوس دا همغه د حشر ورځ ده، خو تاسې نه پوهېدلی. فيومئذ لا ينفع
تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نو دا به همغه ورځ وي چې په هغې کې به ظالمانو ته د هغو عذر وړاندې کول هیڅ ګټه ونه رسوي او نه به ورته د بخښنې غوښتلو لپاره وویل شي. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. مونږ په دې قرآن کې خلک راز راز پوهولی دي. ته که هره نښانه راوړي کومو خلکو چې له منلو نه انکار کړی دی هغوی به همدا ووایي چې تاسې په باطل باندې. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. په دې توګه الله د هغو خلکو پر زړونو باندې مهر وهي چې بې علمه دي. نو ای پیغمبره صبر وکړه، په یقیني توګه د الله وعده رښتیانۍ ده او هیڅکله دې هغه خلک ته بې ثباته ونه مومي چې باور نه کوي. د لقمان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو 13مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 40 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الف لام میم دا د حکمت درلودون کی کتاب آیاتونه دي. هدایت او رحمت د نیکوکارو خلکو لپاره چې لمونځ قایموي، زکات ورکوي او په آخرت باندې باور لري. همدغه خلک د خپل پروردګار له لوري په سمه لاره دي او هم دوی بری موندونکي دي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. او له همدې انسانانو نه داسې څوک هم شته چې چټي او عبث خبرې پیري تر څو چې خلک د الله له لارې څخه له علم نه پرته ګمراه کړي او د دغې لارې په بلنې پورې مسخري وکړي. د دغسې خلکو لپاره سخت ذلیل کوونکی عذاب دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. غته چې کله زمونږ آیاتونه اورول کیږي نو هغه په ډیر غرور سره په داسې شان مخاړوي لکه چې هغه له سره هغه اورېدلی نه دي، ګواکې چې د هغه غوږونه کاڼه دي. ښه نو زیری ورکړه هغه ته د یو دردناک عذاب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا
وهو العزيز الحكيم. البته کوم خلک چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره په نعمت پر معمور جنتونه دي چې په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. دا د الله پخه وعده ده او هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هغه اسمانونه به ستنو پیدا کړل چې تاسې وینئ. هغه په ځمکه کې غرونه خښ کړل تر څو چې هغه په تاسې ونه ګرځي. هغه په ځمکه کې هر راز خزنده ژوندي ساکه خوار کړل او له اسمانه یې اوبه ورولې او په ځمکه کې راز راز غوره شیان زرغون کړل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. دا خودی د الله پیدا کول. اوس ما ته راوښیئ دغو نورو څه پیدا کړي دي. اصلي خبره دا ده چې دغه ظالمان په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. مونږ لقمان ته حکمت ورکړی وو چې د الله شکر گزار اوسه. هر څوک چې شکر وباسي د هغه شکر د هغه د خپل ځان لپاره ګټور دی او څوک چې کفر اختیار کړي کافر شي نو په حقیقت کې الله بې نیازه او خود په خپل ستایل شوی دی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کاوه نو هغه وویل زویه له خدای سره څوک مه شریکوه. حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. او دا حقیقت دی چې موږ انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندنې په خپله تاکید کړی دی. د هغه مور د کمزوري د پاسه کمزوري په حال کې هغه راخیسته په خپله ګیډه کې وساته او 2 کلونه یې په تیور کولو ولګېدل. له همدې امله موږ هغه ته نصیحت وکړ چې زما شکر وکړه او د خپل مور او پلار شکر پر ځای کړه. همدا زما لوري ته ستاسې راګرځېدل دي. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. خو که هغوی پر تا فشار راولي چې له ما سره ته داسې څه شریک کړې چې تا ته د هغه معلومات نه وي نو د هغو خبره هیڅکله مه منه. په دنیا کې له هغو سره غوره چارچلند کوه خو پیروي د هغه چا د لارې وکړه چې هغه زمونږ لوري ته رجوع کړې ده
بیا ستاسې ټولو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي. په هغه وخت کې به زه تاسې ته دروښیم چې تاسې څنګه عمل کوو. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. او لقمان ویلی و چې زوی کیا یو شی که د خردل یعنی د اوري د دانې په اندازه هم وي او د کوم لوی غره د تیږې په منځ کې یا په آسمانونو یا ځمکه کې چیرته پټ شوی وي الله به هغه راوباسي. بېشکه چې الله په دقیقو او پټو چارو باندې خبر او پوه دی. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. زوی کیا المنځ قایم کړه، په نیکۍ امر وکړه، له بدۍ نه منع وکړه او هر مصیبت چې در باندې راشي ورباندې صبر وکړه. دا هغه خبرې دي چې د هغو ډیر تاکید کړای شوی دی. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. او له خلکو سره په مخ اړولو خبرې مه کوه، په ځمکه په خیال مه ځه. الله هیڅ یو په ځان مین او ویاړ ښکاره کوونکی انسان نه خوښوي. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. په خپل تک یې میانه روي غوره کړه او خپل غږ لږ ټیټ کړه. له ټولو آوازونو څخه ډیر بد آواز د خرووي. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ایا تاسې نه وینئ چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول شیان ستاسې لپاره مسخر کړي دي او خپل ښکاره او پټ نعمتونه پر تاسې تمام کړي دي؟ خو حال دا دی چې له انسانانو څخه ځینې خلک دي چې د الله په باب شخړې کوي، بې له دې چې له هغوی سره څه علم وي یا هدایت یا کوم روښنایي ښودونکی کتاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې د هغه شي پیروي وکړئ چې الله نازل کړی دی، نو وایي چې موږ خو به د هغه شي پیروي کوو چې پر هغه باندې زموږ پلرونو نیکونو عمل کړی دی. آیا دوی د همغو پیروي کوي اگر که شیطان د لمبه وهونکي اور خواته بولي هم؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هر څوک چې ځان الله ته وسپاري او هغه نیکو کار وي، هغه په واقع کې یوه د اعتماد وړ آسره ونیوله او د ټولو چارو وروستۍ پرېکړه یوازې د الله په لاس کې ده. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور.
اوس چې څوک کافر کیږي نو د هغو کفر د تا په خفګان کې وانه چوي د هغو بیرته راتګ همدا زمونږ په لوري دی بیا به موږ هغو ته وښیو چې هغوی له څه عمل سره راغلي دي په باوري ډول الله ان د سینو په پټو رازونو باندې پوهیږي نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ موږ د لږ وخت لپاره هغو ته په دنیا کې د خوند اخیستلو موقع ورکوو بیا به هغوی بېوسې کړو د یو سخت عذاب لوري ته به یې راوکاږو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون که له دوی نه پوښتنه وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به ارومرو وایي چې الله ووایه ثنا ستاینه الله لره ده خو له دوی څخه زیاتره کسان نه پوهیږي لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د همغه الله دی بېشکه الله بې نیاز او خود په خپله ستایل شوی دی ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم په ځمکه کې چې څومره ونې دي که هغه بوټي قلمونه شي او سمندر مشواڼۍ شي چې هغه ته نور سمندرونه سیاهي برابره کړي بیا به هم د الله خبرې په لیکلو پای ته ونه رسیږي بېشکه الله برلاسی او د حکمت څښتن دی ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ستاسې ټولو انسانانو پیدا کول او بیا دوهم ځل ژوندي کول خو د هغه لپاره داسې دي لکه د یو ساکښ پیدا کول او بیا ژوندي کول حقیقت دا دی چې الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ته نه وینې چې الله شپه په ورځ کې نغښتې راولي او ورځ په شپه کې هغه لمر او سپوږمۍ رام کړي دي ټول تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي او آیا ته نه پوهیږي چې هر څه تاسې کوئ الله پرې ښه خبر دی ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير دا هر څه له دې عمله دي چې یوازې الله حق دی او له هغه پرته چې دغه خلک کوم نور شیان بولي هغه ټول باطل دي او له دې عمله چې یوازې الله د لوړې مرتبې خاوند دی ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور آیت نویني چې په سمندر کې کشتۍ د الله په فضل سره چلیږي ترڅو چې هغه تاسو ته خپل ځینې نښانې دروښي په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې صبر او شکر کوونکي وي وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين
دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. او کله چې په سمندر کې پر دوی یو څپه د چترو غوندې خوره شي نو دوی الله بولی د همغه لپاره د خپل دین په بیخي خالص کولو سره. بیا کله چې هغه په ژغورلو سره دوی وچې ته رسوي نو دوی نه څوک سمه لاره میانه روي او اعتدال غوره کوي او زموږ له نښانو څخه نه منکرېږي مګر هغه څوک چې بدلوزي او ناشکره دي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای خلکو د خپل پروردګار له غضب نه ځان وساتئ او له هغې ورځې نه وویریږئ چې هیڅکله یو پلار د خپل زوی لخوا بدله ورنه کړي او نه به کوم زوی د خپل پلار لخوا څه بدله ورکوونکی وي. په واقع کې د الله وعده ریښتینې ده نو د دنیا دغه ژوند یې تاسې ونه غولوي او نه د الله په معامله کې غولونکی یعنی شیطان تاسې وغولوي. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. د هغه ساعت یعنی قیامت علم له الله سره ده. همغه باران وروي همغه پوهیږي چې د میندو په ګیډو کې څه روزل کیږي. هیڅ یو ساکخ نه پوهیږي چې سبا هغه د څه ګټې کوونکی دی او نه څوک په دې خبر دی چې په کومه ځمکه کې هغه ته مرګ راتلونکی دی. یوازې الله په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی. د سجدې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 22مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 30 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الف لام میم. دغه کتاب بے شک او بے شبهه د عالمیانو د پروردگار لخوا نازل شوی دی. ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا دوی وایي چې دغه سړي یعنی محمد دا قرآن له خپل ځانه جوړ کړی دی؟ نه بلکې دا حق دی ستا د پروردګار لخوا تر څو چې ته یو داسې قوم ته خبرداری ورکړي چې هغو ته له تا څخه مخکې کوم ویرونکی نه دی راغلی ښایي چې هغوی سمه لاره ومومي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
مغه الله دی چې هغه اسمانونه او ځمکه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل. له هغه وروسته د خپل سلطنت پر تخت ځلان شو. له هغه پرته نه ستاسې څوک ملاتړ او مرستندوی شته او نه څوک د هغه په وړاندې سپارښت کوونکی. نو آیا تاسې پند نه اخلئ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هغه له اسمانه تر ځمکې پورې د نړۍ چارې اداره کوي او د دې ادارې ریپورټ پاس د هغه حضور ته ورځي په یو داسې ورځ چې د هغې اندازه ستاسې د شمیر له مخې 1000 کاله ده. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. همغه دی په هر پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی برلاسه او مهربان دی. هغه چې هر شی پیدا کړ ډېر ښه پیدا کړ. هغه د انسان د هستونې پیل له پخې شوې خټې څخه وکړ. بیا یې د هغه ذوزات له یوې داسې څڅنده جوهر څخه پیدا کړ چې د حقیرو اوبو په څېر دی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بیا یې هغه ته سمون ورکړ. هغه یې بې عیبه بې نیمګړتیا جوړ کړ او په هغه کې د هغه روح پوکړ او تاسو ته یې غوږونه درکړل، سترګې یې درکړې او زړونه یې درکړل. تاسې بیخي لږ شکر ویستونکي یئ. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. او دغه خلک وایي کله چې موږ په خاوره کې ګډوډ شوي اوسو نو آیا موږ به بیا له نوي سره پیدا کړی شو؟ اصلي خبره دا ده چې دوی له خپل پروردګار سره یو ځای کېدل نه مني. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. دوی ته ووایه د مرګ هغه پرښتې چې پر تاسې معزفه کړی شوې ده تاسې به په پوره بشپړه توګه تر خپلې قبضې لاندې راولي او بیا به تاسې د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شئ. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کاش کې ته ووینې هغه وخت چې دغه مجرمان زوړن سر د خپل پروردګار په وړاندې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی وایي ای زموږ پروردګار موږ خو ولیدل او وامو اورېدل، اوس موږ بیرته ولېږه تر څو موږ نیک عمل وکړو. اوس زموږ باور راغلی دی. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. په جواب کې به وویل شي که موږ غوښتلی نو لا پخوا به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړی و، خو زما هغه خبره تر سره شوه چې ما ویلي و چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو څخه ډک کړم.
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکئ چې تاسې د دغه ورځې ملاقات هیر کړ. مونږ اوس تاسې هیر کړي یاست. نو وڅکئ د خپلو کړو په مجازات کې د همیشني عذاب خوند. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. زمونږ په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې دغه آیاتونو په اورولو سره چې کله هغو ته نصیحت کیږي نو په سجده پرې وځي او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي او لوی نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اړخونه له بسترو څخه بیل وي، خپل پروردګار ته له ویرې او هیلې سره خپله غوښتنه وړاندې کوي او څه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نو د خوشحالۍ او زیری کوم وسایل چې د هغو عملونو په مکافات کې د هغو لپاره پټ کړای شوي دي هیڅوک پرې خبر نه دی. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نو آیا دا کېدای شي چې څوک چې مؤمن وي هغه د هغه چا په څیر شي چې فاسق وي؟ دغه دواړه نشي برابرېدای. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي د هغو لپاره خو د جنتونو استوګنځی دی د میلمستیا په ډول د هغو د عملونو په بدل کې. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. او کوم کسانو چې فسق غوره کړی دی د هغو هستوګنځی دوزخ دی. هر کله چې هغوی له هغه نه وتل وغواړي بیرته به په هغه کې وغورځول شي او هغو ته به وویل شي چې اوس د همغه اور د عذاب خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. له هغه لوی عذاب نه مخکې به موږ په همدې دنیا کې د یو نه یو واړه عذاب خوند په دوی باندې څکو ښایي چې دوی د خپلې سرکشۍ له کړنلارې نه راواوړي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. او له هغه نه به لوی ظالم څوک وي چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په وسیله نصیحت وشي
او بیا هغه له هغو نه مخ واړوي. له دغسې مجرمانو نه موږ غچ اخیستونکي یو. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لدین مخکې موږ موسی ته کتاب ورکړی دی، نو باید همغه شي په درکول کېدو کې ستا څه شک نه وي. هغه کتاب موږ د بني اسرائیلو لپاره هدایت ګرځولی و. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. او کله چې هغوی صبر وکړ او زموږ په آیاتونو باندې باور وکړ، نو په هغو کې موږ داسې لارښوونکي پیدا کړل چې زموږ په امر یې لارښوونه کوله. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. په یقیني توګه به همدا ستا پروردګار د قیامت په ورځ د هغو خبرو فیصله وکړي چې په هغو کې بني اسرائیلو په خپلو منځو کې سره اختلاف کړی دی. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. او آیا دغه خلکو ته په دغه تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په مینو کې نن ګرځي را ګرځي؟ په دې کې غټې نښانې دي. آیا دوی نه اوري؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. او آیا دغه خلکو هیڅ کله نه دي لیدلي چې موږ د یوې شاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کوو او بیا له همغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله؟ آیا دوی نه ویني؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. دغه خلک وایي چې دغه فیصله به کله وي که تاسې رښتینی. دوی ته ووایه د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ور نه کړی شي. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. خنو دوی په خپل حال پرېږده او انتظار باسه، دوی هم منتظر دي. د احزاب مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 33مه سوره ده، په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ای پیغمبره، له الله ویریږه او د کافرانو او منافقانو اطاعت مکوه.
په حقیقت کې خو همغه الله پوه او د حکمت خاوند دی. د هغې خبرې پیروي وکړه چې ستا د رب له لوري تا ته وحی کیږي، یعنې قرآن. الله له هرې هغې خبرې باخبره دی چې تاسې کوئ. پر الله توکل وکړه، همغه الله د وکالت لپاره کافي دی. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله د چا په ګوګل کې دوه زړونه نه دي ایښي او نه هغه ستاسې هغه مېرمنې چې تاسې له هغو نه زهار کوئ، یعنې مور ورته وایي ستاسې میندې ګرځولي دي، او نه یې ستاسې په خوله بللي زامن ستاسې حقیقي زامن ګرځولي دي. دا خو هغه خبرې دي چې تاسې له خپلو خولو څخه راباسئ، خو الله حق خبره کوي او همغه د سمې لارې ښوونه کوي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. په خلو بللی زامن د هغو خپلو پلرونو ته په منسوبولو بولی، دا د الله په نزد زیاته عادلانه خبره ده. او که تاسې ته معلومه نه وي چې د هغو پلرونه څوک دي، نو هغوی ستاسې دیني ورونه او ملګري دي. په ناپوهۍ سره که تاسې کومه خبره وکړئ، پر هغې باندې تاسې نه نیول کیږئ، مګر په هغې خبرې باندې ارومرو نیونه شته چې تاسې له زړه نه د هغې اراده وکړئ. الله بخونکی او مهربان دی. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بیشک پیغمبر خود مؤمنانو لپاره د هغو له خپله ځانه ګران دی، او د پیغمبر میرمنې د هغو میندې دي، خو د الله د کتاب له مخې د عامو مؤمنانو او مهاجرینو په پرتله خپلوان یو له بله زیات حقدار دي. البته که له خپلو ملګرو سره تاسې څه ښېګڼه کول غواړئ نو کولای شئ. دغه حکم په الهي کتاب کې لیکل شوی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. او ای پیغمبره، هغه ژمنه او پیمان په یاد ولره چې موږ له ټولو پیغمبرانو څخه اخیستی دی، له تا څخه هم او له نوح، ابراهیم، موسی او عیسی ابن مریم څخه هم له ټولو نه موږ پخه ژمنه اخیستې ده، تر څو چې له رښتینو خلکو څخه د هغو پروردګار د هغوی د رښتینولۍ په باب پوښتنه وکړي، او د کافرانو لپاره خو هغه دردناک عذاب تیار کړی دی.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے مؤمنانو د الله هغه پیرزوینه در په زړه کړئ چې همدا اوس هغه پر تاسې کړې ده. کله چې لښکرو پر تاسې یرغل وکړ نو موږ په هغو یو سخت طوفان ولیږه او داسې پوځونه مو ولېږل چې ستاسې په نظر نه راتلل. الله هغه هر څه لیدل چې تاسې په دې وخت کې کول. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. کله چې هغوی له پاسه او له لاندې پر تاسې یرغل وکړ، کله چې سترګې له ویرې ټیغې وختلې، زړونه ستوني ته راغلل او تاسې د الله په باب راز ګمانونه وکړل، په هغه وخت کې مؤمنان ښه وازمایل شول او سخت ولړزول شول. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یاد کړه هغه وخت چې کله منافقانو او ټولو هغو خلکو چې د هغو په زړونو کې ناروغي وه په ډاګه څرګنده وویل چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې وعدې کړې وې هغه له غولونې څخه پرته نور څه نه وي. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. کله چې له هغو نه یوې ډلې وویل چې ای د یثرب خلکو ستاسې لپاره نور د سایرېدو موقع نشته، بیرته وګرځئ. کله چې د هغوی یوې ډلې په دې وینا سره له پیغمبر نه د رخصت غوښتنه کوله چې زموږ کورونه تر خطر لاندې دي، په داسې حال کې چې هغه تر خطر لاندې نه و، په اصل کې هغوی غوښتل د جنگ له محاذ نه وتښتي. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. که د ښار له اطرافونه دښمن راننوتلي وای او په هغه وخت کې هغو ته د فتنې په لوري بلنه ورکړای شوې وای نو دوی به پکې ځان غورځولی وو او ګرانه وه چې دوی د فتنې په شریکېدو کې څه د رنګ دریغ کړی وای. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. دغه خلکو له دې نه مخکې له الله سره ژمنه کړې وه چې دوی به شان نه اړوي او له الله سره د شوې وعدې پوښتنه خو ارومرو کېدونکې وه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ای پیغمبره دوی ته ووایه که تاسې له مرګ یا وژل کېدو نه وتښتئ نو دغه تېښته به ستاسې لپاره هیڅ ګټه رسوونکې نه وي. له هغه وروسته د ژوند د خوندونو اخیستلو ډېر لږ فرصت به تاسې ته در په برخه شي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا
نصيرا. دوی ته ووایه چې څوک دي چې تاسې له الله نه ژغورلی شي که هغه تاسې ته ضرر رسول وغواړي، او څوک د هغه د رحمت مخه نیولی شي که هغه پر تاسې مهرباني کول وغواړي. د الله په مقابل کې خو دغه خلک کوم ملاتړ او مرستندوی نشي میتلی. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله له تاسې نه هغه کسان ښه پیژني چې د جنگ په کار کې خنډونه اچونکي دي او خپل اورونو ته وایي چې راشئ زموږ خواته، او دوی په جنگ کې برخه نه اخلي مګر تش په نامه. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. چې له تاسې سره په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي، که د خطر وخت راشي نو تا ته په داسې شان د سترګو مردکي اړوي راړوي لکه چې پر کوم چا باندې د زنکدن بې سدي خورېږي، خو کله چې خطر تیر شي نو همدغه کسان د ګټو په حرص کې د تیرو ژبو سره ستا هرکلي ته راځي. دوی هیڅکله ایمان نه دی راوړی، له همدې امله الله د دوی ټول عملونه ضایع کړل، او د دې کار کول د الله لپاره ډیر آسانه دي. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. دوی انګیري چې یرغلګر لا تر اوسه پورې نه دي تللي، او که هغوی بیا یرغل وکړي نو د دوی زړه غواړي چې په هغه فرصت کې دوی چیرته په بیدیا کې د کلیو د خلکو په منځ کې اوسي او له همغه ځایه ستاسې د حالاتو پوښتنې وکړي. بیا هم که دوی ستاسې په منځ کې پاتې وي نو په جګړه کې به بیخي لږ برخه واخلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. په حقیقت کې ستاسې لپاره د الله په پیغمبر کې د نیکۍ یوه خورا غوره نمونه وه، د هر هغه چا لپاره چې د الله او د آخرت د ورځې هیلهمند وي او الله ډیر یادوي هغوی. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. او د ریښتینو مؤمنانو حال په هغه وخت کې دا و چې کله هغوی یرغلګر ولیدل نو ویې ویل چې دا همغه څه دي چې الله او د هغه پیغمبر له موږ سره د هغه وعده کړې وه. د الله او د هغه د پیغمبر خبره بیخي رښتیا وه. دغه پیښې د هغو ایمان او اطاعت لا زیات کړل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم
إن الله كان غفورا رحيما. له مؤمنانو څخه داسې کسان شته چې هغوی له الله سره کړې ژمنه رښتیا کړې ده. له هغو نه چا خپل نظر پوره کړه او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي. هغوی په خپله کړنلاره کې هیڅ تبدیلي را نه وستله. دا هر څه د دې لپاره وشول تر څو چې الله صادقانو ته د هغو د صداقت مکافات ورکړي او منافقانو ته که یې خوښه شي سزا ورکړي او که یې خوښه شي نو د هغو توبه قبوله کړي. بېشکه الله بخښونکی او مهربان دی. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله د کافرانو مخ واړاو. هغوی له کومې ګټې ترلاسه کولو پرته د خپلو زړونو له تاو سره همداسې بیرته ستانه شول او د مؤمنانو لخوا هماغه الله د جنګېدو لپاره کافي شو. الله ډېر زورور او برلاسی دی. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. او له اهل کتابونه چې کوم کسانو د دغو یرغلګرو ملګرتیا کړې وه الله د هغو له کلاګانو څخه هغوی راکوز کړل او د هغو په زړونو کې داسې ویره واچوله چې نن تاسې له هغو نه یوه ډله وژنئ او بله ډله بندي کوئ. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. تاسې د هغو د ځمکې او د هغو د کورونو او د هغو د مالونو وارثان وګرځولئ او هغه سیمه یې تاسې ته درکړه چې تاسې هغه هیڅکله تر پښو لاندې نه وکړئ. الله په هر څه باندې قادر دی. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ای پیغمبره خپلو میرمنو ته ووایه که تاسې دنیا او د هغې ښکلا غواړئ نو راشئ چې زه تاسې ته څه درکړم او په ښه وضعیت سره مو رخصت یې کړم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. او که تاسې الله او د هغه پیغمبر او د آخرت کور غواړئ نو وپوهیږئ چې له تاسې نه چې څوک نیکوکاري دي الله د هغو لپاره لوی اجر تهیه کړی دی. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ای د پیغمبر میرمنو له تاسې نه چې څوک د څرګندې فحشا د حرکت مرتکب شي هغې ته به 2 چنده سزا ورکړی شي. د الله لپاره دا ډېر اسانه کار دی.